ابراهیم ادهم رحمه الله یو بزرگ تیر شوی چرته ته نو په خواب نن سبا دا ګاډي خلک په کرایه باندې په خواب اوخو اسو نو د چانه اس واغشته په کرایه باندې زفلان کی زه تزم نو دا اس په کرایه راک په کرایه ته واغش روان شو په لار روان دی تیزه کی هغه چابک وسره هغه چابک ته پریوت خو دې تیز روانو چابک دلته پریوت دی هغه ته ورسه نو الته ودرې او دا اس نه راکوشو بیا پیاده راغی هغه ته هغه چابک پروت نه هغه چابک یې راواغشت او بیا راغی په اس باندې سور نو یو سړی وته وی خدا اس په ور توکلو کنه الته به براغشته نو وخت په کم لګیدلی او ستړي شوی بم نه وي نو ته کوشو پیاده دی منډي والی هغه راواغش چابک ته راوا نو ابراهیم ادم رحمت الله علیه وته وی دا اسما د تلو د پاره اغشته نو واپسې د پاره ما پکاره نو اغشته دا صرف ما د یو طرفه پکاره باندې اغشته دومره احتیاط جون کې احتیاط وکاو چې زموږ جون پاک صفا تیر مونږ د ماشومان کرای په گاډي کې نه ورکو ماشوم را سره په گاډي کې کرای نه ورکو موږ دا ماشوم دی نه ماشوم دی خو نیمه کرای خو کیږي حق کیږي زمونږ اکابر او د اوسنو علماء بزرګانو واقعات راغلي دي هغه به د ماشومانو غوټه به وسره وا چې څومره غوټه به وسره وا د هغه کرای به ورکوله که ماشوم بالغ نه دی نابالغ دی ورو کې خو په دې گاډي خو بوج تا کنه نیمه کرای ورکا خو ورکا دا مو آی چې دا ماشوم دی او دا هغه اثر هغه مستا په جون باندې می او د دې ماشومانو په جون باندې بمی الله به تعالی رزق درکړي دا بچي به خدای په خپالي او بچو باندې به دا اثرې چې بچي دا ویني چې زموږ د خپلار دومره احتیاط کوي نو دا غوی من په خپل جون کې بیا احتیاط کوي نن زموږ کشران ولی دغه سړي چې هغه کې زموږ نه زیات حرست هغه ته پته لګي چې زما د خپلار دا نه په حلال دی نه په مردار دی نو زوی د خپلار نه بیا ډبل زور لګي حلال حرام ته نه ګوري خپلار ته وي نوکری به علاوه اخله په 10 لاک او په 15 لاک او په 6 لاک نوکری کې ګدار علاوه داغه په حلال او په حرام اسو ځکه پلار یې دغه سي جون تیر کړي نو کومه پاک جون تیر تقوا سره جون تیر خوف خدا مونږ خپل ځل کې راوست بس زمون اولاد بم نیک عمل صالحي زمون د معاشره باندې بداغي اثراتي الله پاک پر رحمتونه راوري دا ګرانه کرازي کدا پریشانی راځي که مصیبتونه راځي دا زمونږ د اعمال وجدا که مونږ خپل عمل صحیح ک ان شاء الله الله بر باندې خپل رحمت راوړي الله به مونږ سره د احسان معاملې وکي الله دې زمونږ عمل شي خو صحابه داسې خلکو چې هغه ډېر د تقوا د پرهیزګارۍ جون تیرو د الله نه یره و پکې د آخرت غم وسره هغه به کوشش دا کو چې په عزمت باندې عمل وکړي اعلی جون بهتر جون تیر هغه دغه کې هغه خوف خدای زله کې ناغي به چې د الله نه یری د جون تیر شي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ متعلق راضی د شام نه تیل راغلی مال غنیمت کې هغه تقسیمون خلق راغلی او غریبانان ټول راغلی وو تقسیم وکاو داسې غټو لوخ کې راغلی یو لوخ به خالی کېده خلکو به وړل او غلوخ به خالی پاتې شو نو غړواله غلوخ پوری نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ زوی خوا کې ولاړو هغه به غول لوخي پس داسې لاس وو او داسې په سر به راخ اوس دا مالی غنیمت مالو هغه خلکو واغشته دا خاصه غزياتي هغه غول لوخه نو دا رخصتو دی به اجازه تو کدا ته استعمالونو استعمالول شي خو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه بدو غنل چې نه دا زوی را روان کو نه لرا واست سره ته اخرى
ورګه چې دا وخت دي ختم شي دا غوړون دي ختم شي چار وخت غوړې دا ته د مال غنیمت په غوړو باندې پتیلو باندې ته سر غوړې نه خو پاتې غوړی او پاتې تیلو اخوازم اغلوخي پسې انختیو نو کاغه ور پسې لاس راخ کنه خو نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د تقوا په دغه مرتبه باندې هغه وی زدان نه غواړم چې زما زوی دی هغه تیل هغه زیاتی او هغه بالکل چې د چا نه دی چې هغه روان نخلی او هغه استعمال نکي دا هغه تقوا او دغه پرهیزګاری و د الله نه یره او خوف خدا ځلکو هغه په عزیمت باندې عمل کو پر رخصت باندې عمل نک دقسی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل بیمار ډاکټرانو وته وی شات هغه کا راوړو هغه اخرنو شات سره بستا علاج وشي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او قتل شات بازار کې میلون چا وته وی چې ما هغه کېشته بیت المال کېشته ناغه وته وی وې دي بیمارۍ نه به مرشم خو د بیت المال شات په استعمال نکم نو د بیت المال مال کاغه قوم ته ویلی وی چې ما ته اجازه تو کې زه بیمار یم او ضرورت مې دی یو سړی مري پکار د چې هغه ته خلک اجازت کوي او ور کوي وته خو نه هغه وی مړ بشم خو د بیت المال سیس به استعمال نه دا دغه تقوا او دا دغه پرهیزګاری عزیمت باندې هغه جون تیر دا کله چې بیت المقدس فتح شو نبی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل شام ته لاړ بیت المقدس واپس چراغ مدینه منوره ته امیر المؤمنین دی بادشاہ دی څه زمانہ دا خپل خلقونه لری شو چې زما د رعایه به سحال وي نو اوت داسې بار چې د قوم حالات معلوم کوم چې زما د قوم سحال داسې یو خیمه لګېدلې و یو بوډۍ پکې ناسته وه هغې لراغې هغه بوډۍ ته وایي ابې څه حال دی هغه ورته وایي الحمدلله ډېر ښه حال د حضرت عمر څه حال دی امیر المؤمنین څه حال کې دی وایي ښه دی شام ته تللی و په خیر را رسېدلی دی هغه بوډۍ دی پېژنده نه وایي په خیر را رسېدلی دی نه وی ته ستا سره معامله څنګه ده د حضرت عمر تا ته خیر را رسی که نه را رسی نه هغې ورته وی زما د طرفه دی الله پې رحم ونکي او هېڅ خیر یې تر اوسه پورې ما ته نه دی را رسېدلی الله دې ورسره پوه شي نو حضرت عمر ورته وی هغه ته څه پته لګي چې ته هلته یو بوډۍ پرته ده او هغې ته ضرورت دی د وړو ضرورت دی ورته د جامو ضرورت دی ورته د خوراک ضرورت دی نو حضرت عمر ته څه پته لګي تا عمر ته خبر ورکړی دی نو هغه بوډۍ ورته وی بادشاه دی او قانون دا دی چې بادشاه به د ټول رعایه نه خبرداري د مشرق نه مغربه پورې د شمال نه جنوب پورې د سره چې څومره علاقه ده د هر سړي نه به دی واقف وي او خبردار وي چې د هغه څه حال او حضرت عمر دا کار کوم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو موقع کې وفرمایل وی که د دریای فرات په غاړه باندې یو سپی د تندې مړ شو حضرت عمر به د هغې ذمهواري عمر به د هغې ذمهواري یو سپی که مړ شي د دریاب په غاړه نه مري خو که مړ شي هغه به یې ذمهواري یعنی د رعایه ورسره دومره حق و د یوازې دا نه چې انسانان نه د ده په رعایه کې د ده په وطن کې چې څومره زناور دي د هغې هم دوی ذمهوار دي دا زمونږ خو د انسانانو غم نه کوي زناور خو لا پرېږده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د هغې په خبره په ژړا شو چې ګوره زمانه او زړه کې ووی ای عمره ستا نه دا بوډۍ هم ډېره زیاته هوښیاره ده وګوره څومره ښه قیمتي خبره وکړه چې بادشاه وي هغه به د ټول رعایه نه خبري د هر سړي د حالاتو نه به خبري حضرت عمر وژړل ځان سره بیا ورته وی ابې وی حضرت عمر زما ملګری دی نو ته به معاف کی وی نه زه خو نه معاف کوم
وی چې څومره پیسې غواړي خدای بنده دی د هر چا د حال نه دی خبر نو مهرباني وکړه معافي ورته وکړه او چې څومره پیسې غواړي نو زه به درکم خو چې دی د آخرت خشي او آخرت کې الله رونه نیسي نه هغه بوډۍ ورته وایي ښځه ټیک ته زه به یې وبخم خو ماله به 15 دیناره راکوي هغه ورته وایي ډېره ښه ده بس زه به تا ته 15 دیناره درکم او حضرت عمر ته معافي وکړه ورته یې وایي ډېره ښه ده جیب ته یې لاس کړي 15 دیناره یې راوویستل ورې کړل ورته وایي بس معافي ورته وکړه وایي زه ما معاف کړی دی چې دا خبرې دوی کولې په دې ټیم کې وروستو نه حضرت علی رضی الله تعالی عنه او عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه را روان چې دوه په خبرو لیدل سلام یو که السلام علیکم یا امیر المؤمنین هغه بوډۍ پوه شوه چې وای دا خو امیر المؤمنین دی ما سره ولاړ دی معافیانې شروع کړې حضرت زما د خولې نه تا ته بدې ردې ووتې خو ما ته پېژندلې نه وي هغې ورته وایي نه ستا په ما باندې حق دی دوی ته وایي یو کاغذ راله راکړي کاغذ کوم ځای کاغذ نو د هغه جامو کې به پیوندونه لګېدلي وو کپړې پیوندونه به لګېدلي وو نو هغه یو پیوند یې ترې راوشلو نو په هغې باندې ولیکل چې دې ښځې د حضرت علی او د عبدالله ابن مسعود په مخ کې د دې دوه ګواهانو په مخ کې زه په 15 دیناره باندې معاف کړی یم او دا مې دوه ګواهان دي او بیا زوی راوخته زوی ته یې وی دا لیکل دا دستاویز دا چې کله زه مړ شم نو زما په کفن کې کېده که د قیامت په ورځ دا ښځه په ما دعوه وکړي نو زه به الله ته خیم دا به ورته زه خیم چې د دې دوه ګواهانو په مخ کې ما د دې نه په 15 دیناره باندې معافي غوښتې ده داسې یریدونکي خلک وو د الله نه مونږ خو حلال حرامه نه ګورو مونږ خو چې څه پیدا کړل بس هغه پیدا کړي بس خو چې پیسه وي او زما خېټه پیدا کیږي زما جون په خکېږي زما د بچو جون په خکېږي هغه کار څنګه بس ورزو پیدا پروا نه خو د صحابو جون زمونږ دپاره یو نمونه ده دې باندې عمل کول پکار دي تقوا جون د اختیارول پکار دي دا یو څو ورځې جون دی دا اوس شته او د دې جومات نه پته نشته چې مونږ به وځو که به ونځو دا دومره جون دی دا یو څو ساګانې دي او زمون په اختیار کې نه دي دا د بل چا په اختیار کې دي نو بیا ولې مونږ حرامه کوو بیا ولې مونږ چا سره زیاتی او ظلم کوو ولې مونږ بغض او حسد ساتو ولې چې دې مونږ چا سره دشمنی او طرفګنۍ کوو صفا پاک جون ولې نه تیرو چې خدای تم غاړه آزاد او د الله بندگانو تم غاړه آزاد شي